دوستانو خسته خبر ده د هغه خلکو لپاره چې اس آی وی لري یعنی سپیشل ایمیګریشن ویزا پروسس یا کیس لري دغه خبر ضروری واري او تر اخره ویډیو پورې پاتې شي چې ټول په جزئیات سره تاسو ته دغه ز ټکی په ټکی تشریح کوم تر اخره پورې ما سره پاتې شي. Good morning, folks. Sean Van Diver, president of Afghan EVAC here. I'm out on my brisk morning walk in Washington, D.C. It's 26 degrees. There's snow on the ground. But I'm here to talk to you about the ruling. Friday, February 6, 2026, the federal courts issued a ruling that said that President Trump can't pause adjudication of SIVs. Now, they did say he can pause entry. So this court ruling is a big deal. It says that they have to continue chief of mission processing. They have to continue all of the processing steps for Afghan SIVs. But it expressly says that they don't have to continue entry. So this is a big win, but it's not the whole game. سلامونه دوستانو. فدرالي محکمې حکم وکړ چې حکومت باید د افغان متحدینو ته د ویزو غوښتنلیکونه حتمی پروسس کړي. واشنگټن ډي سي د جمعې په ورځ یو فدرالي محکمې د افغان سپیشل ایمیګریشن ویزا او په ټولګیزه دعوا کې پریکړه وکړه او د ټرمپ ادارې ته امر وکړ چې د ځانګړو مهاجرتي ویزو یعنی اس آی وی سپیشل ایمیګریشن ویزا غوښتنلیکونه باید په ټاکله وخت کې وڅېړي. سره له دې چې د ولسمشر ټرمپ پراخ سفر بندیز لا هم افغان اتباع امریکا ته له داخلېدو منع کوي. خو قاضي حکم وکړ چې د چیف اف میشن کام یعنی کام اپروول غوښتنلیکونه پروسس چې د اس آی وی لمړی پړاو دی باید سمدستي د دعوې ګډونوالو لپاره بیا پیل شي. محکمې همدارنګه د سه شنبې د فبروري 24مه د وضعیت غونډه وټاکله چې په ترڅ کې به حکومت اړوي تشریح کړي چې څنګه غواړي د محکمې له حکم سره سم د غوښتنلیکونو پروسس چټک کړي. دا په داسې حال کې د دوستانو چې زرګونه افغانان په پاکستان هیواد کې په دې تمه وو چې امریکا او اروپا ته به انتقالیږي هغه چې امریکایانو سره په آرمي کې همداسې د کانټراکټ په توګه هغه کارونه کړي دي کارونه تر سره کړی دی په کلونو هغه په داسې حال کې اوس فعلا د پاکستان نه شړل کیږي چې د دې په تمه و چې هغه امریکا ته راشي دلته هغه اسلام آباد یو اس ام بي سي کې باندې دی هغه کوم کیس چې دی به تر سره کیږي او تبع پروسس کیږي او بعد د پروسس نه او په قانوني توګه ویزا ولا سره اړیو او بعد د ویزې نه دوی به راځي امریکا ته او یا اروپا ته هر هوا چې هغه ټاکلی یو هر هوا چې هغه هر هیواد خلکو سره چې هغه الته په افغانستان کې کار کړی وي. بس موږ هم دعا کوو دا خسته او دغه پیغام دی او خسته پیغام هغه خلکو لپاره دی چې هغه اس آی وی لري یعنی سپیشل ایمیګریشن ویزا لري او امریکایانو سره مستقیمه توګه کار کړی دی هغه سره تماس لري. نو دغه ډیره خسته فیصله ده او خسته خبر دی هغه خلکو لپاره. نو نور هم همداسې دعاګانې وکړي دعا وکړي ترڅو دغه کیسونه او دغه ځنډ او دغه بندیز چې د افغان اتباعو باندې لګېدلی دی دا خلاص شي. موږ هم دعاګانې کوو او تاسو هم دعاګانو کې موږ یاد وساتئ همداسې دغه خلک چې فعلا په هغه خپله په اسلام آباد کې اوسیږي د ویزو په تمه دي همداسې په افغانستان کې اوسیږي هلته خپل هغه کیسونه په تمه دي پینډینګ حالات کې لري چا وس اپلای کړی دی چا کنډیشنل اپروول اخیستی دی چا انټرویوګانې ورکړي دي او چا میډیکل ورکړی دی او څوک د ویزې په تمه دي. دغه ټول هغه کیسونه دي چې دغه ځنډ کې او دغه منع کې قرار لري. فعلا د خاطره دغه یو ستره دغه دی بریا ده د اس آی وی د خاطره چې دغه حکم قاضي تر سره کړی دی ترڅو هغه خپل اولویت کې قرار ولري. اولویت کې دی مخته بیوزي اس آی وی پروګرام چې هغه اولنې اقدام دا دی چې مثال هغه د کام اپروول یعنی هغه اول سر کې چې کوم څوک هغه پروسس د خاطر خپل ډاکومنټس لیږي هغه پر بعد د پروسس نه هغه ته اپروول راځي او هغه ته اپروول لیګل کیږي. د قاضي دغه امر کړی دی
ترڅو دغه دغه امر په چټکۍ سره مخ ته ویسي، ترڅو وکولای شي چې خلک چې اپلایګانې کړي دي یا خلک چې ورته منتظر دي او اسنادونه ورته سپارلي دي او منتظر دي فعلا د دې خاطر چې موږ ته به یو ښه خبر راشي، یعنی موږ ته به کام اپروول راشي او کام اپروول نه وروسته کوم تګلاره چې قانوني تګلاره ده هغه به ترسره شي. بیا هم ټولو دوستانو نه مننه دغسې ښایسته ویډیوګانو او جالب مهاجرتي ویډیوګانو ما سره پاتې شي او تازه ویډیو تاسو ته جوړوم او تاسو دوباره پوسټ کوم ترڅو چې هغه خلک چې په لیک او لوست باندې نه پوهېږي او هغه نه پوهېږي چې مثال وضعیت په کوم حالت کې دی د دغې ویډیو له لارې هغوی ته دا خبر ورسیږي. کولی شي چې خپل فامیل دوستانو ملګرو سره زما ویډیو شریک کړي او لایک کمنټ او سبسکرایب مو هیر نشي او نورو دوستانو سره حتما شریک کړي. بیا هم تر بل ویډیو پورې په خدای مو سپارم، ژوندي اوسئ، محفوظ اوسئ. دغه عامه پوهاوی ویډیو دی دوستانو، دا کوم قانوني دغه نه دی، عامه پوهاوی دی، خاص د خلکو پوهاوی د خاطر دا جوړو چې خلک دغه کوم وضعیت چې فعلا دی او کوم وضعیت چې فعلا روان دی دغه څخه خبر اوسي. بس زمونږ نور کومه مطلب نشته دی. او بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه، په خدای مو سپارم. السلام علیکم. سلام و احترامات دوستای عزیز. دادگاه فدرال حکم داده که دولت باید درخواست‌های ویزای متحدان افغان را به طور قطعی بررسی کنند. این یک پیام خوبی با دارندگان کیسه ایسایوی است. تا آخر ویدیو تماشا کنید و خبر شوند که یک خبر خوش هستی بر کلگیتان. واشنگتن دی سی روز جمعه یک دادگاه فدرال در پرونده گروهی افغان اسپیشل امیگریشن ویزا به نفع شاکیان حکم صادر کرد و دولت ترامپ را موظف ساخت تا درخواست‌های ویزای مهاجرت ویزا SIV را در چارچوب زمانی مشخص بررسی کند. با وجود این که ممنوعیت گسترده سفر رئیس جمهور ترامپ هنوز ورود شهروندان افغان به امریکا را محدود می کند. قاضی دستور داده که بررسی درخواست‌های چیف آف میشن کام که مرحله نخست روند SIV یعنی سپیشل امیگریشن ویزا می باشد باید فوراً برای اعضای این پرونده از سر گرفته شود. همچنین دادگاه جلسه پیگیری وضعیت را برای روز سه شنبه 24 فوریه تعیین کرده است که در آن دولت باید توضیح دهد چگونه می‌خواهد مطابق حکم دادگاه روند بررسی درخواست‌های را تسریع کند. این در حالی است دوستای عزیز که 20,000 نفر از کشور پاکستان با روبرو به این هستند که اونا اخراج شوند، از پاکستان اخراج شوند. دولت پاکستان نمیخواد که اونا اونجا دیگر باشند و از اونجا اخراجشان کنند و روان کنند پس دوباره به کشور افغانستان. این در حالی است که اونا منتظر این بودن که اونا به کشور امریکا یا اروپا یا کانادا اونا انتقال بیافند. به خاطر که اونا منتظر این بودن که کسی منتظر مدیکال بود، کسی منتظر ویزا بود، کسی منتظر اپروول بود، کسی منتظر اینترویو بود. این همشان اونجا منتظر امین چیزا بودن و همشان کار کردن و از همراه امریکایی ها چی با آرمی باشه، چی قراردادی باشه، چی لیبر باشه، چی معلم باشه، چی دیگر چی کارهایی که اینا داشتن در افغانستان در این باره اینا کار کردن و فعلا و بسیار اونا در زیر تهدید هستند و به کشورشان فرستاده می شوند و این یک اقدام نیکی است که مثلا زودتر این کار شروع شود. بعد از این میشه که دیگه کارهایشان هم شروع شود. تشکر از همتان. سلام علیکم.